بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمارونو او خویندو که د هر قسم حاجت د پاره تاسو د استغفار د وظیفه راونیسئ، نو انشاء الله چې الله جل شانه به زر تر زره تمام حاجتونه د ستاسو پوره کړي. هغه چې د هر قسم حاجتونه ستاسو د زړه څنګه ارمان وي، الله جل شانه به تمام حاجتونه د ستاسو پوره کړي د دې وظیفې په برکت سره. بل د دې وظیفې کمال دا دی چې تا ته مخې ته څومره رکاوټونه وي، څومره مشکلات وي، تمام مشکلات او تمام رکاوټونه به دی الله جل شانه د غیب نه ختموي. بس هغې ته مخې ته یو آړ پیدا کېږي او رکاوټ به ختمیږي. تا ته به منزل ته رسېدل او لارې ټولې به درته اوارې شي، خصوصا د هغه رونو دپاره چې هغوی وایي چې یاره زموږ نه خلک نفرت کوي، څوک زموږ سره مینه او محبت نه کوي، په ښه نظر باندې زموږ ته نه ګوري، هر سړی زما سره په زړه کې بغض ساتي. د هغه رونو او خویندو دپاره د استغفار دا وظیفه ډېره زیاته کافي او شافي وظیفه ده، ډېره زبردسته وظیفه دې دپاره ده. کله چې تاسو دا وظیفه کوئ، د دې طریقه درته ښیم او دې سره یو عمل دی هغه مسره کوئ. که دا وظیفه هم په دې طریقې سره کوئ، نو انشاءالله چې د هر سړي په زړه کې به د ستا مینه قدرتي پیدا کېږي. هر سړی به د ستا سره مینه کوي، هر یو کس به د ستا سره مینه کوي. بیا که یو انسان بل انسان په محبت کې په خپل محبت کې مبتلا کول غواړي، د هغې دپاره خو هم دا وظیفه ډېره زیاته زبردسته وظیفه ده. او دا وظیفه چې څوک پابندۍ سره کوي، نو الله جل شانه به دته یو قسم له رعب او خیبت ورکي. او د ټولو نه غټه پیدا خو د دې وظیفې دا ده چې د رعب او خیبت او د محبت نه علاوه په دې انسان کې به تقوا او عاجزي خو پیدا شي. دا د ټولو بهترینه خبر ده. د انسان به د ګناهونو زړه بلکل تک تور شي، زړه به د ګناهونو موړ شي او نیکعمله به جوړ شي. یا بعضې خلک لري د هغوی رشتې نه کېږي، د رشتو نه ډېر سخت هغه چې کوم دی پریشانې دي، د رشتې دپاره هم دا وظیفه کولی شي. او بعضې وروڼه د قرض نه ډېر سخت پریشان دي، د قرض نه د خلاصۍ دپاره هم کولی شي. یا د چا بار ملک ته هغوی داخله کړې ده او د هغوی چې کوم پاسپورټ وغیره دی ویزه، بیا چې کوم دی د هغوی ویزه نه راځي، نو د هغه رونو دپاره هم دا وظیفه ده. لکه ډېر رونه دي، هغه ما ته راشي، کور ته راشي، ور وډبئ، یا هلته په مسجد کې دننه میلوه شي وغیره، نو ټول عمده شکایت کوي یاره جي مونږ پیسې ډېرې مخکې یو کال مخکې داخله کړي دي. څوک وایي دا 6 میاشتې وشوه چې مونږ پیسې داخله کړي دي، اوسه پورې زموږ ویزه نه راځي، دا کس ما سره ډوک بوک کوي یا هر څه کوي. څه خاص وظیفه راته وښوئ چې زما دا ویزه آزاده شي، نو دې دپاره هم دا کولی شي. یا یو انسان نوکري کوي، د نوکرۍ دپاره هم دا وظیفه کولی شي. ان تر دې چې د هر چا حاجتونه هغه مختلف وي، د چا په زړه چې څنګه ارمان یې، څنګه حاجت یې شرعي، یعنې د شرع برابر او جایز حاجت، نو دا وظیفه د دغه والا استغفار والا وظیفه د راونیسي، نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت باندې به الله جل جلاله تمام حاجتونه پوره کړي. او دې نه علاوه یو کس په مصیبتونو کې ګیر دی، په غمونو افتونو کې ګیر دی، پریشانو کې مشکلاتو کې ګیر دی، نو د هغې نه د نجات حاصلولو دپاره هم د استغفار چې دا کومه وظیفه درته نن ښیم، دا ډېره زبردسته وظیفه ده. نو په دې باندې نن تاسو شروع وکړئ، انشاءالله تاسو به د دې کمالات لیکئ. د دې وظیفې کولو طریقه ډېره زیاته اسانه طریقه ده. 2 کاره به کوئ. یو دا دی چې د هر منځونه پس به کم از کم 50 پیرې استغفار وایئ. 3 کرته اول درود شریف، بیا 50 پیرې استغفار. خدا کم از کم چې څونه زیات هم ویلې هغه نه به زیاته پیدایي. او د هغې نه پس 3 کرته بیا درود شریف، او بیا د خپل حاجت دپاره سوال وکړه. نو دا به د هر منځونه پس وي ښه. او د دې نه علاوه که تا سره تسبیح وي، که تا سره
کونټر وي یا د دې نه علاوه یو کس دی هغه په ګوتو باندې ذکر کوي چا سره اډوکې وي چې په هر لحاظ سره خو د ده په خولې باندې دی استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا وظیفه د ده په خولې باندې شروع وي او که یو انسان دا وظیفه کوله استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه نو دا د بیا 15 ځله د هر مانځه نه پس وایي او د خپل حاجت دپاره یې سوال کوي نو انشاءالله چې په ډېر لږ وخت کې به الله جل شانه د ده تمام حاجتونه پوره کړي او په ډېر لږ وخت کې به الله جل شانه د ده تمام مشکلات ختم کړي څومره مشکلات رکاوټونه ټول به ختم شي څومره حاجتونه د دوی الله جل جلاله به د غیبونه پوره کړي د دې وخت څومره دی نو د دې وخت تر د هغه وخته پورې دی چې تر څو پورې د ستا کار نه شوي که ته چېرته په کامل یقین او کامله بروسه دی په الله باندې وي او یقین دی په الله باندې پوخ وي او په اخلاص سره کوې دا وظیفه نو انشاءالله چې په 2-3 ورځو کې دننه د 3 ورځو نه پکې زیات وخت نه لګي دې کې دننه به ستا حاجت پوره شي مشکلات به ختم شي او که ته دا وظیفه کې په شک شبې کې یاره دا کار به وشي او که دا کار به ونه شي نو بیا د ستا کار نه کېږي ځکه زما د چې دی ابوداود شریف یا چې دی استاذ محترم دی د هغه نوم دی شیخ الحدیث مولانا حسن جان مسخري صاحب هغوی موږ ته د چې کوم دی ابوداود شریف په درس کې فرمایل وي بچیانو که ډسپیرین ګولۍ وخورئ دا زموږ په پاکستان کې چې کوم دی استعمالیږي ډسپیرین ګولۍ که تاسو وخورئ که په دې د عقیده وي او که نه خو دا په دې بدن کې د خپل اثر ذخیروي لیکن بچیانو یاد ساتئ قرآن او حدیث داسې څیز دی چې په دې باندې کامله او چې کوم دی دغه دی یقین ساتل مضبوط یقین ساتل دا په دې باندې ضروري دي کله د ستا عقیده کمزوري وي یقین دې کمزوري وي نو بیا دا څیزونه مه کوه دا بیا اثر نه کوي دې سره به د ستاسو عقیده او یقین مکمل مضبوط وي چې دې وظیفې یا د دې آیات مبارک په برکت سره الله جل شانه ماله دا کار کوي داسې پوخ یقین ساته چې په الله دې کله پوخ یقین داسې وساتلو او دا وظیفه کې انشاءالله چې د 2-3 ورځو نه زیات وخت نه لګي 2-3 ورځو کې د ستا حاجت پوره کېدی شي او بعضې ملګري په شک او تردد کې کوي نو د هغوی وظیفه د هغوی کار خون کېږي لیکن هغه وخت اخلي او یو ډېره اهمه خبره ته په دې کې کومه چې بعضې ملګري وایي یاره زه خو وظیفه وکم د وظیفې نه پس دوام وکم او زما حاجت پوره نه شو نو دا ملګري پریشانه کېږي نه ښه په دې کې د الله جل شانه یو ډېر لوی حکمت دی دا خبر یاد ساتئ دې کې د الله یو ډېر لوی حکمت دی په یو روایت کې راځي چې د انسان هر یو دعا قبلیږي انسان کومه دعا کوي هغه قبلی مسلمان هر دعا الله جل شانه قبلی لیکن بعضې دعاګانو بیا چې دی الله جل شانه د انسان مصلحت ته ګوري آیا په دې کې د ده خیر شته که نشته که په دې کې د ده چې کوم څیز غوښتلی که په دې کې خیر الله ورته ورکړي په دنیا کې او که خیر نه نو الله والا د آخرت دپاره دغه کې ذخیره کړي یعنې د دې نه ورته بهترینه بدله په آخرت کې الله جل شانه ورکړي او بهترینه بدله څه ده الله به درته د دې په بدلې کې نیکۍ درکړي الله به جنت ته بوځي نو دغه د دې خبرې نه مایوسه کېږه مو بعضې خلک وایي وظیفو باندې زړه ستړی شو دعاګانو باندې زړه ستړی شو نه پوره کېږي نه داسې به نه وایي دا صرف شیطان موږ ته په زړه کې یوه وسوسه اچولې ده چې دی به په کومې طریقې سره دا دعا کول پرېږدي دی به په کومې طریقې سره د الله د نوم دا وظیفه پرېږدي استغفار به پرېږدي د قرآن مجید تلاوت پرېږدي دا یو قسم نه دوکه ده چې شیطان موږ ته په ذهن کې اچولې ده خورونو په دې دوکې باندې ګورئ تاسو دوکه نه شئ او تاسو د خپل وظیفې خپل دعاګانې خپل اعمال هغه جاري ساتئ انشاءالله الله جل شانه ډېر ذات رحیم او کریم ذات دی ضرور به د ستاسو حاجتونه الله جل شانه پوره کوي